دوستانو په نوې ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې څنګه کولی شو خپل آیډي له هیکرانو څخه وژغورو یا دوستانو کله چې تاسو آیډي ته څوک داخلیږي نو دوستانو تاسو به خبرېږئ چې زموږ په آیډي کې څوک لاسوهنه کړي یا دوستانو یا زموږ آیډي ته څوک مداخلت کړي څوک کوشش کوي چې زموږ آیډي ته داخل شي نو دوستانو کله چې تاسو آیډي کې دغه کار وکړئ نو دوستانو تاسو آیډي ته نو هیڅ څوک نشي کولی چې تاسو آیډي ته داخل شي نو دوستانو کله چې تاسو آیډي ته داخلیږي هم نو دوستانو کله چې تاسو آیډي ته یو د موبایل شمیره مو ورکړې وي نو دوستانو هغې ته به یو کنفرمیشن پاسورډ رادرومي کله دوستانو چې تاسو ته کنفرمیشن پاسورډ راغی هغه دوستانو تاسو د خپل آیډي ته ورکړئ نو دوستانو تاسو هم کولی شئ چې خپل آیډي خلاصه کړئ نو دوستانو هیڅ کله څوک نشي کولی چې تاسو آیډي په دې ډول باندې خلاص کړي کله چې دوستانو تاسو آیډي باندې خپل سکیورټي ولګوئ یا دوستانو څنګه کولی شو خپل د خپل فیسبوک آیډي باندې سکیورټي ولګوو نو دوستانو ویډیو مه سکیپ کوئ ځکه دوستانو چې تاسو هم په دې باندې پوه شئ او ویډیو تر پایه را سره وګورئ دوستان د ویډیو د شروع کېدو د مخکې تاسو چېرته زموږ چینل نوي سبسکریب کړئ نو زموږ چینل سبسکریب کړئ او په خوا کې د ګنټې نښان ورسره ووهئ چې زموږ هره نوې ویډیو اپلوډ کېږي تر تاسو وړاندې به تر رسیږي نو دوستانو دې لپاره به لومړی تاسو لاړ شئ فیسبوک ته په فیسبوک باندې به تاسو کلیک وکړئ کله مو دوستانو چې په فیسبوک باندې کلیک وکړو نو دغه رقم انټرفیس تاسو ته رادرومي نو دوستانو تاسو ګورئ دلته په درې لاینز باندې به تاسو کلیک وکړئ کله مو دوستانو چې دلته په درې لاینز باندې کلیک وکړو نو ښکته کې به راشئ سیټینګ اینډ پرایوسي باندې به کلیک وکړئ کله مو چې په سیټینګ اینډ پرایوسي باندې کلیک وکړو نو دوستانو تاسو به راشئ لومړی دلته په سیټینګز باندې به کلیک وکړئ کله مو دوستانو چې دلته بیا په سیټینګ باندې کلیک وکړو نو دوستانو تاسو ته یو دغه رقم انټرفیس رادرومي نو دوستانو دلته به ښکته کې راشي څلورم آپشن دی سیکیورټي اینډ لاګین په دې سیکیورټي اینډ لاګین باندې به تاسو بیا کلیک وکړئ کله مو دوستانو چې دلته په سیکیورټي اینډ لاګین باندې کلیک وکړو نو دغه رقم انټرفیس تاسو ته رااړوي نو دوستانو تاسو به راشئ دلته څلورم آپشن دی یوز ټو فیکټر اتنټیکیشن نو دوستانو یوز ټو فیکټر اتنټیکیشن باندې به تاسو کلیک په وکړئ کله مو دوستانو چې دلته یوز ټو فیکټر اتنټیکیشن باندې کلیک وکړو نو دوستانو موږ ته دلته دوه آپشن راکوي نو دوستانو موږ ته دلته وایي چې تاسو ته کال کیږي چې تاسو موبایل آیډي څوک خلاصوي نو دوستانو موږ وایو چې نه کال دې موږ ته نه کیږي زنګ دې موږ ته نه وهل کیږي نو ټیکسټ میسیج دی یعنی موږ ته د میسیج کول کیږي هغه کوډ به تاسو ته رالیږل کیږي چې کله تاسو کوډ ورته ونه ښایئ نو دوستانو هیڅ کله نشي کولی دی چې تاسو په آیډي خلاصه کړي نو دوستانو ټیکسټ میسیج باندې به دلته کلیک وکړئ کله مو دوستانو چې ټیکسټ میسیج باندې کلیک وکړو نو کنټینیو باندې به تاسو کلیک وکړئ کله مو دوستانو چې په کنټینیو باندې کلیک وکړو نو دوستانو تاسو ګورئ دلته موبایل نمبر په دې موبایل نمبر باندې به تاسو کلیک وکړئ نو زه دوستانو نمبر ورکوم چې تاسو نمبر ورکړئ نو دوستانو تاسو ته به دغه ته یو ویریفیکیشن کوډ رادرومي تاسو چې هغه چاته ور ونه ښایئ نو هیڅ کله نشئ کولی چې دغه آیډي خلاصه کړي نو دوستانو تاسو به راشئ دلته کله مو چې موبایل نمبر ورکړو نو ښکته کې تاسو ګورئ کنفرم په دې کنفرم باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دوستانو دغه دی انټر 6 ډیجټ کوډ نو دوستانو تاسو ته یو دغه شپږ حروفه کوډ رادرومي نو تاسو به هغه ورکړئ نو دوستانو دغه دی ماته کوډ راغی زه دغه ورکوم بیا یې کنټینیو کوم کله مو دوستانو چې دلته کنټینیو کړو نو دوستانو تاسو ته یو دغه رقم بل انټرفیس هم رااړوي نو دوستان دغه دی زموږ په آیډي باندې سکیورټي ولګوله نو هیڅ کله اوس نشي کولی چې دا زموږ آیډي خلاصه کړي دوستانو تاسو خپل هر ملګري ته پاسورډ ورکوئ نمبر هم ورکوئ د دې آیډي نو هیڅ کله به نشي کولی چې ستاسو آیډي د پاسورډ له لارې هم په خپل موبایل کې خلاصه کړي نو دوستانو راشئ دلته په دې ډن باندې به کلیک وکړئ کله مو دوستانو چې دلته په دې ډن باندې کلیک وکړو نو دوستانو تاسو سکیورټي ولګېدله نو دوستانو که تاسو چیرته غواړئ چې بیا یې آن کړئ هغه آف یې کړئ هیڅ کله نه غواړئ چې دا سکیورټي د نه په لګېږي موږ ته دا پاسورډ نه رادرومي نو دوستانو تاسو به صرف په دې ټرن آف باندې به کلیک وکړئ کله هم دوستانو چې په دې ټرن آف باندې کلیک وکړو نو ستاسو آیډي هر څوک کولی شي چې خلاصه یې کړي نو دوستانو دغه وه زموږ نننۍ ویډیو
دوستانو که چیرته مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ. دوستانو بیا هم هیله کوم که چیرته زموږ چینل ته نوي راغلي وئ نو زموږ چینل سبسکریب کړئ او په خوا کې د ګنټي نښان سره ووهئ چې زموږ هره نوې ویډیو اپلوډ کیږي تر تاسو وړاندې به تر رسیږي.